قال ویلی اللہ پاک آدم و آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکا دویتا بأسمائهم فنمنا ددو شیونو فلما پس ارکلا انباهم چه خبر ورک دویتا بأسمائهم فنمنو ددو شیونو قال ویلی اللہ پاک علم اقل لکم آیا نویلی ما تاسوتا انی بشکازتیم اعلمو پوهیگما غیب السماوات والارض پپٹو شینو دا اسمانونو او دزمکو واعلمو او زپوهیگم ما پهاس تبدونا چی تاسو خارکوی وما او پهاس کنتم تکتمون چی تاسو پٹوی وَإِذْ قُلْنَا وَكَلَا چِوِلِي مَنْغَا لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُتَا اسْجُدُوا سجد وکړئ لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدوا سجد وکړه الا ابلیس مگر ابلیس شیطان نکړه ابا انکار وکړه واستكبر او ځان لوی وګڼلو وكان من الكافرين او د کافراننا وقلنا ويل من يا آدم يا آدم عليه الصلاة والسلام اسكن وسيغا انت وزوجك استا بيبي الجنة فجنت کے وکلا اخری دوارا منها دد جنتنا رغدا پریمانا حیث شئتما چی چرتا چی خوخوی استاسو ولا تقربا او منک دیکی گئی هذه الشجرتا دیونتا فتکونا من الظالمین نشیبتا سود زیادی کون کنا دا نقصان کون کنا فأزلهم الشيطان پس اخویل دی دوارو لر شیطان عنها داغی ونی پوجبان دی فأخرجهما نو راوی وستل دا دوارا مما دهاتنا کانا چیودوی فیه پاغی کی وقلنا اویلی منگا اهبتو اخکت شی بعضکم بعض استاسونا لبعض د بعضو د پاره بعدون دشمنانوي ولکم فی الارض او استاسو د پاره با پزمک کې مستقر زید اوسیدوي ومتاع الى حين او لگا فائدہ بوي یو وخت پوره